عزیزانو څوک چې بل ته سپک ګوري په خپل سپک شي، بل ته چې څوک سپک ګوري هغه داسې سپک او ورک شي چې د صفای هستی نه میټاو شي، او څوک چې بل ته درانه ګوري هغه داسې درون شي چې تر قیامت پورې نام و نشان باقی وي. نو وقتی طور د سوډا واټر بوتل په شان خبرې مکوای چې مولا پکې لا چا کړ. دا ټکه په هغه ورځ باندې ولې نه کوي چې ته د موره پیدا شوې او ډومبه د توحید او رسالت आवाज درته مولا په غوږ کې وک. دا ټکه ته په هغه ورځ ولې نه کوي چې ستا پلار او ستا زوی مړي او ته مولا په سره منډه کې چې الله خدای د پاره واستانه بغیر کار نه کی. په دغه ورځ ولې نه وي چې مولا پکې لا چا کړ. هغه علم چرته خان نواب ګوره کنه، یو غټ والا ګوره خیال امراغه یا د تور ډیری هغه عبدالرازق خان ولا راولي چې مړی د لمبي دا شاورلیټ هغه ولا راولي چې مړی درته لمبي یا جنازه چې کې دي او چې مولانا صاحب راځه دغه وخت کې ولې نه وي چې مولا پکې لا چا کړي. بیا سلویخت ورځې مولا پسې رامنډې وی چې هله سپارې ووایه او دا پلار مې ډېر روانو چې چېرته لاندې ورسره څه چلو نه شي. نو دغه وخت کې ولې نه وی چې مولا پکې لا چا کړی. یو مالدار او سرمایه‌دار او د بارډر صوبیدار بارډر صوبیدار دیته وی چې هغه له دسخط نه ورځي ګوته لګي. په دې بارډر کې ټول قمقل برتی دي. دا بارډر او ملیشیا والا صوبیدار میجر جیټن صاحب کپتان صاحب دا ټول ګوته لګي. نو د بارډر صوبیدار په چایو شنو تورو باندې دومره مستی چې ته مولا پکې لا چا کړ. نو زما عزیزانو درنې خبرې کوي، تاسو د ثوابه پیور پښتانه خلق یې او زما د 73 نه ډېر خوښ ځکه یې چې ما سره ډېر د ثوابه خلق پاری پور جیل کې. بیا تاسو کله کله دام وایي چې مونږ قربانۍ کړې دي. نو عزیزانو یو میدان داسې وښایئ چې د دیوبند عالم درنه په قربانۍ کې رستی. یو میدان کته د پیښور په جیل کې قید وي نو شیخ الهند د مالټې په جیل کې قید و کنو. کته د پیښور په جیل کې قید وي نو مولانا مدني د مالټې په جیل کې قید. ټیک شو. کته د پیښور په جیل کې قید وي نو مفتی محمود در سره د پیښور په جیل کې قید. کته د اریپور په جیل کې قید وي نو بجلیګر مولا در سره د اریپور په جیل کې قید و. زما په خبره پوهیږئ. نو کم میدان دی چې زه پکې تا نه رسته پاتې شوی چې ته ماته اوس وایې چې مولا پکې لا چا کړ. یعنې د دې خان او د نواب نامې قدرې ته تاسو نشئ ټینګېدی. نامید خان او نواب څه دا دولت ته لري که دا او خر کې څه فرق دی؟ خان او نواب خو زه یم، خدای ته نږدې خو زه یم، دا الله منظور نظر زیم، د جناب محمد رسول الله منظور نظر زیم چې ما داغه د کتاب او داغه د قانون څوکیداری شروع کړې ده او 1400 کاله مې تر تا پورې رسول. تاسو چې دا نن ځان ته مسلمانان وایي دا د چا برکت دی؟ بیا ځان ته چې دی دغه ګړبړ سینګ ولې نه وایي، کرپرام ولې ځان ته نه وایي،
دا ولی نن مسلمان ځان ته ولی وایي دا د چا برکت دی؟ دا د مولا برکت دی، دا د خان او د نواب او د سرمایدار او د جایگیردار برکت نه دی. عزیزانو زما دا مرګري هر څه چې وای به، خو زما یو بل ذهن دی. زه د مولانا عبید الله سیندي د ذهنیت سړی یم. زه دوی ته وایم چې که زما لاس کې قوت او زور راغی، زما د خدای په ذات قسمی چې په پاکستان کې مانه د سرمایدار بوی پاتې نشي. بوئی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زخو د خاور تیلو دیوان لرم او ستا په کور کې د اټومیټک جنریټر لګېدلی. ها جی چې د توربېلې یا د ورسک بجلی لاړه شي نو ستا کور کې اټومیټک جنریټر شروع شي. په ما لس غنټې لوډ شیډینګ وي او ستا کور کې اټومیټک جنریټر لګېدلی. نن تاسو شرمېږئ نه چې هغه خلق هم تا تراشي او درته وایي چې زما غریبان ورونو که ما تاسو نه ټیپر جوړ نه کړه نو بیا وګورئ. ابل پر اپاسی ویرونو ټیپر خو لا پرېږده، که مې مولای درنه جوړه نه کړم نو تاسو به وګورئ. نو تاسو خو کمقل خلق یئ. یو وی چې وروره ټیپر کوي مې او ټیپر خو ډېر ښه شی دی، زمونږ ځا افریدی یم اصل نه. ستاسو دې ځای کې افریدي شته؟ نه کوي چې خفه نه شي که نه، زه خپله افریدی یم. نه زه پیور افریدی، خالص افریدی. په دې لاره مې مولانا فضل الله صاحب سره خبره کوله، ما د مدینې منورې خطیب نه مې یو مسلې تپوس کولو، نو د هغه ځای ملا سره خبره کولم، کارې داره ګاډ ور سره یي، وړاندې وروستو ته ګاډ رواني. نو هغه له خبره چې کوي اجازت به ګاډ نه غواړي، خو زه پکې ورننوتم او لاس مې ورکو. نو ملا ما لاس یې ونیو، مال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. انت منين؟ مال انا من باکستان. زه پاکستان. ما ته في الباکستان منين؟ مال في الباکستان من القلل والجبل يقال لقومنا الافريديين نحن نسكنون في الجبال. ما زه په پاکستان کې د غرونو غرسنه ما افریدی قوم مې دی او مونږ په غرونو کې اوسېږو. ما ته وایي چې والله ما رأيت في الباکستانیین مثلك الفصیح والبلیغ. ما خو پاکستانیانو کې دا صفا جبه د چا نه ده اورېدلې. مال والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا د هغه مهرباني ده چې په چا وکړي. ما ته وایي چې ما المسأله؟ ما ورته اسأل منك مسألة بير روما ان تعطيني وقتا قليلا. تاسو نن انګریزي خوان ته د انګریزي وایي. ابل ورځ راته یو خان وایي چې یاره دا مولیانو څه کار دی، الیکشن کیسې ځان پازابئ، مال څه کار پکار دی؟ جی انګریزي نه ورځي. مال انګریزي والا ویلي دي چې مولیانو ته الیکشن پکار دی. انګریزانو ویلي ویل دای کوم ځای ویلي؟ مال انګریز ویلي دي چې something is better than nothing. څه نه څه کول د نه کولو نه بهتر دي. نو دام څه کول دي که نه؟ مال انګریزانو ویلي قرآن خو ته نه مني. ما په خبره پوهېږئ؟ ما تل بس توبه نور څه وایي اوس دې برابروم. الیکشن خو د مولا کار دی. ستاسو د ثوابای درې څلور وزیران تیر شوي دي که نه؟ تیر شوي دي. څه ملک ټیپر کو
زپاریپور جیل کې هم په سن 73 کې مستان خان ستاسو د ثوابه وزیرو په اخبار کې را پسې رااله وې د مستان په منډۍ چې اور لګېدلی نو هغه بلور او بجلیګر مولا په شرارت لګېدلی او زه هم پاریپور جیل کې او بیړه دې غر کشه زه په کوم ځای کې پروت یم اور چېرته لګېدلی نو عزیزانو واورئ اوس بیا بینرې لګېدلی دي او بازار لګېدلی دی ما د خپلو ملګرو ته وویل چې صفا خبره ده د دروغو وعدې به نه کوئ دا به نه وایئ چې زه به ملک شړشم کم دا د خدای کار که د بل چا کار روټۍ ورکول د چا کار دی دا بټو صاحب د روټي کپڑے مکان وعده کړې وه په 7 کاله دور حکومت کې پوره نه کړی شوه بټو زمونږ د ترور زوی نه و خو ورسره ملګري په دې چې غریب یم ګوره که چېرته شنه شوه او دا ټاپرو ماپرو والا جنډې لګولې هغه مخامخ هم یو ښکاري دی هم وایي چې ګوره که چېرته شنه شوه په ارام کښېنئ په ارام چې خان او نواب او بنگلا او موټر دی نه و خدای په راستۍ چې د منګک رور به خاورې به کنې او خاورې به دې په دا رستو دغه در لړه کېږي په لکۍ خیال دې راغی په ارام کښېنئ خبره د هغه ځای کوه چې کوم ځای به ټول عمر تېری چې هغه آخرت دی ټیک شو زه منبرای ته نه یم ولاړ لیډر نه یم نه لیډر پنی کوم نه راکې د لیډرۍ شوق شته غریب سړی یم علماو سره ملګری په دې نیت یم زما دې د خدای په ذات قسمي چې ملا سړی د ملا ډله کې ښه ښکاري ملا سړی د ملا ډله کې ښه ښکاري دا د اعلان چې وکړو پکې د مولیانو نامې هم واغستې نو مالدا اوسه پورې چېرته اوسه پورې چېرته چې اوس جمعیت کې اعلان کې مولا او طالب خدای د مولا کنه طالب ته مې پرون وی جی مونږه مرګرتیا کې نالي مال من تو شدم تو مل شدی من تو شدم تو مل شدی من تن شدم تو جان شدی من تو شدم تو مل شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری عاشق وی من تو شدم تو مل شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری معشوقی ته وایي چې ته زه شوم او زه ته شوې ته زه یم او زه ته یې دا ولې تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری چې دې نه پس دا ډو څوک نه وایي چې دا جدا دی او دا جدا دی خلاصه شوه نو عزیزانو ملا زما دی زه د ملا یم طالب زما دی زه د طالب یم طالب او د ملا به څه کاري چې به په جمعیت کې اعلان کوي عوام تاسو زمونږ یئ او مونږه د چا یو تاسو ووایئ هغه خدای ته مخ کوي چې کوم خدای لبا ورځئ او د ټولې زندګۍ ریکارډ به در پسې راوباسي چې ته مړ شې زه څنګه دعا کوم تاسو لاس داسې کوي ټول
داسې کوم که نه او په قبر دې څه ووایم چې ټول دعا وکړئ چې الله ته واړه جنت ورکړي داسې وایو که نه وایو او دا غټ خېټي چې راغلي دې دوا به وکړو داسې کوي که نه کوي اوس ته ذهني طور غلامې د 200 کالو غلامي ستا د طبیعت نه لاوتې نه ده چې د پیرنګي غلام پاتې شوی نو پیرنګي تلو نه وروستو ته د پیرنګي د پرکټیانو غلامې د پیرنګي پرکټی چې ستا ځای ته مړي ته راشي نو داسې چلو کي نو تا څه ووې خوله کې د دانه وخېجه خو غږ خو دې ونه کړو نو عزیزانو زه اته واړه جنت ته تاله در کوم اوس دی راشي وی ملام خرج شو دا سم پکې وی ملیان وی خرج شو دی خو وګوره وښایئ د ملا د وړو میلو ښایئ د ملا د غوړو میلو ښایئ د ملا د چینو میلو ښایئ د ملا چرته یو 100 جیربه ځمکه وښایئ او د ملا چرته بنګله وښایئ د مولا چرته بنز موټر وښایئ د مولا چرته پیجار وښایئ یو فل رحمان له چرته پیټیوالو ورکړې ده نور د مولا پیجار وښایئ نو خرج شوي خو عزیزانو هغه څوک چې بنګلې یې وي که نه حاجي میلونه یې وي زرګونه جیربه ځمکه یي واوره یو د خدای سپیرو ووټ ورکوئ که نه ورکوئ په تندر دې ووټو لګي زما دې په خدای قسم چې د دوی دا زرګونه جیربه ځمکې نه دي 100 جیربه به ورته پرېږدم چې نه پې مري او نه رغېږي نورې به ترې ټولې علم او تاسو له به یې درکوم دا د اسلام منشور دی چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم غنیانو نه یې والا او غریبانو له یې ورکړه ما په دې خبره پوهېږم یوه دویمه ده چې د پاکستان په اسمبلی کې د اسلام نوم چې ژوندی ساتلی دا د ملا برکت دی دی که نه دی کینی د دې بېدینو د لاسه به ټوله اسمبلي اوس کافره شوې وي کمیونست پکې شته سوشلیست پکې شته د ګورباچوف پرکټي پکې شته یو دا جارج بوش پرکټي پکې شته یو دی پکې هغه شکل هم د ګورباچوف په شان دی هغه ما ته وایي چې ستاسو اسلام څنګه شو داسې خاندي را به شي چېرته به یې وګورئ وایي ستاسو اسلام څه شو هغه نارې ما ورته وی چې دا پیشو کله نه شوې وی چې پیشو څه مطلب مال آواز دی د پیشو وکړو او د یو طالب هغه ته استاد وی چې ته دا شین ډېر وی کښېناو چیناو پلانې دا جنوبي اضلاعو کې دا جبی وزیرستان دا شین ډېر وی ویل دا شین ډېر مه وایه که دې بیا ووایې نو ژبه دنه پرې کوم شرح جامع یو کتاب دی هغې ته دا طالبان شرح ملا وی نو اوس په جومات کې پروت دی او جومات ته پیشو راله په هغه کتاب وروخته نو په شرح ملا وروخته دلته دا طالب خو استاد د شین ویلو نه منې کړی چې شین به نه وی نو اوس پیشو ته چې پیشیشه ویم شین پکې راځي شرح ملا ته چې شرح ملا ویم شین پکې راځي نو دا طالبه پیشو ته وایي چې پیخي خپي خو په خرې ملا وختې خیال دې راغی نو استاد ورته وایي چې بیخ دې وځه نو ما خو داسې نه یې منې کړی چې چېرته شین ویم نو مې ووایه خو هر ځای کې یې مه وایه نو ما ورته وی چې خانده خو دا اسلام هم څه کړو تا هغه د طالبانو پیشو یم
هغه مې چې یرولی دی که نه اوس چې مخې له راشي زما د ګوډو له لاس یوسي او ما ته داسې چلو کړي چې تا نه مال که دې کړت کړی و پرت به دنه وباسم ما د پاکستان 240 کاله حکومت کې ما د پاکستان په حکومتونو متیازم نه دي متیازم پیژنئ دا نن چې د سپو غوندې په وزارتونو پسې ګرځي د سپو غوندې په اډوایزرۍ پسې ګرځي د سپو ما په 42 کال کې د پاکستان حکومت 42 منټ هم منلی نه دی او نه به یې ومنم په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ دا ذلیل قوم د پیرنګي قانون لندن ته واستئ او په دې ملک کې د قرآن قانون رایج په هغه ورځ به یې منم که تاسو اعتبار نه راځي ستاسو د دې کلي 3 وزیران تیر شوي دي په پېښور کې شته که نه 3 تیر شوي دي دا وزیرانو له ورشئ قرآن ورته په سر کېدی چې بجلیګر مولا چرته ستاسو دفتر ته راغلی دی یا تاسو ته د څه کار ویلي قرآن ولا په سر کېدی ما د دوی بوت نه منلو نو دوی ته ما د کار څه وي بوت یې را باندې بد لګي بوټو صاحب نه ډېر خفه وم د قومي اتحاد په وخت کې زه الچي وم د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې د شپې په 2 بجې به ما د قومي اتحاد خبرې بوټو صاحب سره کول نو خبروں کے گپ لگولی شروع کو نو ما ورته ویلې مالجی آپ نے فرنٹیئر کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے وچ کیوں مال فرنٹیئر میں کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھا کیا آپ نے چین عبدالرازق خان کو چین لے گئے چینیانو به ویلي چې دا ټول دغسې دي صوبه زراعت خلق د هغه خو ډېر ښایسته نمونه ده شرمېدلو خلق ای بدبخت ای کمبخت پاسه یې لکه دا ټول کینډیډیټان مولانا صاحب تشریف قاضي صاحب پاسه واورئ دې ته وګورئ دا د مولانا د چا شاګرد واو د مولانا ذکریا شاګرد ته او دې ژوندو اولیاءو تم چې ووټ ور نه کړو دې اولیاءو تم ووټ ور نه کړو او تاسو آخرت یوړو نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړئ دا وګورئ زه ستاسو د کلي نه یم نه تاسو نه ووټ غواړم زما دې د خدای په ذات قسمي چې دا خبره دړه د نه کینی دا خبره دړه د درد درته کوم که د قیامت په ورځ مطالبه وشوه چې عالم درنه ووټ په اسمبلی کې د اسلامي نظام دپاره غوښتو او خان او نواب او جاهل درنه ووټ دې له غوښتو چې سړک به جوړ کم او دا به وکم او دا به وکم نو تا دین پرېښو دنیا پسې تلی وې دنیا درته ملاوم نه شوه بانه به څه کې او وی به څه نو که دا علما په ثوابه ذله کې تاسو وغورځول او د علماو مقابله کې کمیونسټو سوشلیسټو ته ووټونه ورکړه نو عزیزانو د آخرت تمه مه کوئ آخرتونه نشته او ما بیا جنازې کوئ بس د روس په شان هم داسې تابوت کې اچوئ او یو سوړه کې ورمنډئ ای هلکه چې زما اړه دا نه وایي چې دا سړی دی خدای وبخي په ایمان وي خدای به تا وبخي چې ته ما ته کپ کټ کې پروت یې او زه درته داسې وګورم چې دم پرون وي چې دا مولا لا څه شي زه به څه ویم چې خدای وی بخي که زه به یم چې خدای په څلور بولي که په قبر کې
زبداوه نو زما عزیزانو ټول په کولاو غندب خلق دوی د غندب خبره وکړي غندب والاو په سر ما په خور کې دوله کجلسي کړي د غندب خبره زما پر ریکارډ دا کیسټ والا ناس دي د په خور نه راغلي دي هغه کیسټ به درته دوی واوري چې د غندب والاو متعلق ما ویلې چې ذلیل حکومت او بېمانه او منافق حکومتا چې د غندب خاور دی یوړې او د توربېلې ډیم دی په جوړ کو غنم او جوار پکې نه کیږي او اپیم کری نو امریکای چې کومه پیسې درکړې دي چې اپیم دې نه کری د ذلیل بچو هغه تاسو خوړې او پاغي هلیکاپټر ورولای او فصلونه ورته سيزي وای په ایمان زما په خبره پويږي امریکی پیسے چاواله راشه یو ګوره د امریکی اربونه روپۍ دې د پاره چې دا پیمو نشي دینه کله مونږ پولیس ودرې چې نم پیژنې وي ډاله کولاو کې زرته مخکې شو مخکې تیر شو مخکې تیر شه د ګډې زویا د بجلیګر مولا ډاله لټه ا د چا ډاله ټیډه کې یا هوتا ور سره وړاندې نه میاش تړلې داسي تاسو پوه شئ په خبره نو زما عزیزانو عرض مې داو چې غندب والا باندې مونږ احسان نه کوو راشي زما تقریرونه زما هر تقریر ریکارډ دی په لکونو رالم دا نجیم خان دی گواد او دغه ځای پولیس گرفتار کړ ثوابه ترالم په ورلسونو ویلي چاله زمره راخلا شوه د ملک غر کوي دا لارم راته نیولې وې دا لارم په دې مردان لار ته پټو تختیدم چې په دې و تختیدم مردان کې ویلي جلسه ده مالزه په جلسه ورزما پکې تقریر به وکم چرالما ایسی هغه خادم حسینو که څه شینو مې د مردان دا غارت راته ولاړو ما تل خوځېدې نش مالک خدای دې قرآن کې دې جلسه کې به د درې خبره نه مونږ مگر کوه رسټ هاوس دې که پېښور ته ځې مال پېښور ته ځم خپل موټر نه یم کوز کم په جیپ کې کېنولم نو صاحب نیغې سرډېرو 400 ته ورسولم بیا رانه را واپس شو مونږ تاسو نه یو قربانۍ کې مرسته نه یو زما په خبره پوهېږي اوس دې علاقه کې دا کارخانې جوړېږي قسم په خدای دی چې زما هغه داسې مې د خدای په ایمان خوشحاله کړي لکه په دې چې خوشحاله ځکه چې د ډېر خوارانو غریبانو دا علاقه به ورسره آباده شي روزګار به ولګي باقي پنجاب خلق که دا نه غواړي چې دا علاقه د کارخانو باندې آباده شي ځکه چې په هغې اثر پرېوځي نو که زورم پې نه رسي وایو به چې خدای مو ملته غر کا تاسو زمونږ وروڼه څنګه یئ یا نگران حکومت ماړه خبره اورئ والکان زه درته یو د راز خبره وکړم نیشنل والے تاسو دا نیشنلیان ډېر یې دلته غوږ کېدئ پورا دریش پہ دروغ ویل د ایمان تاوان دے جمعیت العلماء او د نیشنل منس کے روابط ډیر زیات حقیقت دا دریش پہ باسو چې ګټ جوړ کو دریش په 400 کې څو چلی 15 ټیک یو قومي دے سلور صوبائی 15 صوبائی یو قومی دی واوري دي باس پدیو مونږ وی چې یو صوبایي مونږ ترا کوي یو صوبایي کني
بیگم نسیم ولی خان دے قرآن پر سر کی دی کہ خبر ادا سے نہیں، یا جی غلام احمد بلور دے قرآن پر سر کی دی کہ خبر ادا سے نہیں، گیرہ میں کلا کئی پخر میں سور واور یو سیٹ صوبائی مونگ ترا کئی چې زمونگ دا علماء مرگرو ام سا سره خوئی کنا چې تاسو په شوق سپورٹ کی نا جی کنا نشکی ولی مونگ جیل خوڑلے دے خارے جبا کیوں لکتا چه خارے دا پختون نم ولی علی خوارش مونگ جیل تتلے دے مل تو جیل تتلے دے خود نوتی کباب ہم پاری پور جیل کے خوڑلے دے تو جیل تتلے دے خود جہانگیر پورے پانچیوں پاری پور جیل کے خوڑلے دے جیل تمونگ تلے دے کہ دا جیل دال اور چپاتی خوڑلے دے ثوابی والو دو بارکا ما سره د ثوابیو بیا ګورم نه وای په ایمان مونږ هلته دا خوړه که نه خوړه دا د ثوابی ټول نیشنل والاو به هلته پاریپور کې د جیل دال او دل چپاتی خوړه که نه خوړه او دی له قرآن ورکوي چې دا غټایټ را سره او دوی به څه خوړه چرګان او د پېښور د هوټل او د نوتیت کباب او بیا به په هغه ترماس کې ګرم ګرم راورسول ساړه بم نو مونگ جیل تا تلے دے نمال جیل تا خو مونگ بھی تلے دے نا قیوم خان زیو کال قید کرے ہم دا شب قدر پا قلا کی صدر ایوب رانی والے ہم پائلی قوانین ہم ورسر جگڑا ہو پا جیل کی ہم دا یحییٰ خان پا مارشاء اللہ کی پا مارشاء اللہ اکتلان دے ونی ہم او دا کوار جیل کی ہم او چې بیا مارشاء الله ته پیش کم 3,000 روپے جرم کړم ٹھیک شو د بوټو صاحب په زمانہ کې پاری پور جیل کې هم ستاسو دا ثوابي وال یو مولا در کې بلم دی په بازار کې امام دی حافظ ګل رحیم دی خدای خبر چې پاغت څه چل شوی دی مونږ سره او زمونږ مرګره خیال امراغی دی دارا سره اری پور جیل کې نو جیل خو مونگ تا بھی تلے دینا وی نکنا دا سیٹ اگا چاہک دی کہ اگا جیل تا بھی تلے دی نو وائی پا ایمان چی پا پینزو کے زیو صوبائی غوارم سلور تا تا در کوم نو زم علامتی وائی نا پا پیخور کے پا اتو سیٹا میں ورطا پریخو اتو او یو صوبائی میں غوخت یو نے منلم راشی اختر پٹ میڑا نہ دے دا مشران عبدالخالق خان دے کا جج صاحب چلے آغا گواہ دے کنی قسم دی اخری غلامت بلور گواہ دے بشیر بلور گواہ دے ولی خان گواہ دے بیگم صاحب گواہ دا ٹول مجلس دریش پہ داغے د پاسم